حضور علیہ السلام فرمائی لکل شین سقالتن دا هر یو سیز دا صفایه دا پارا یو آلوی دا هر یو سیز دا صفایه دا پارا یو ذریعوی و سقالت القلب ذکر اللہ دا زړه صفایه دا پارا بہترین سیزا اگر دا اللہ ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کل جستا ذکر کے نو دے سر بستا اللہ سر تعلق پیدا کی اللہ سر بستا یارانہ و دوستانہ پیدا کی بل بستا پا یقین کے اضافہ رازی ابلا دے یو مرگری سو وظیفہ خودوی دا کوي نو دا وظیفین رسول توی مولیسیم دے سر بستا سو زڑکی اطمینان بھی زڑبا مطمئنی دا اللہ پا خزانوں بانے و دا اللہ پا انعاماتو بانے با وقتی میں کتاب کتو یو زنانہ دا مشہور زنانہ دا عام علماء اغیر ذکر کئی رابعہ بصریہ دا رابعہ بصریہ ملمانہ رالا ملمانہ لس کسان دی لس کسان ملمانہ رالا دی خادمی دوے وی دی ملمانو دا پارا اکرام پکار دے دی بانے روٹے خوڑا لگوڑی ناغا خادم ہوتوی سیوا کور کے خود خوراک سنشتا لسو کسان بانے با خوراک مونگ چنگا کو کور کے سنشتا بی بی رابعہ بصریہ ہوتوی وی دا ملمانہ اللہ را لے گلی دی دا منکر اللہ روستی دی نو اللہ پاک با دا دی انتظام ہم کئی دی یقین تو کو رہے ان کو جی ملما راشی نو بس پا تندیم بارا بجوشی خدا پاک دل بہت سک پختو کے خبرہ کئی ہوئی ملما چی راضی قسمت خپل خوری ملما چی راضی قسمت خپل خوری آج چی قربہ پہ خپکی یہ خوش غل خوری دا خود آگا وی ملمانا اللہ را لگلی بس اللہ پاک بھی انتظام کئی دی خبر سرا دروازہ اڑا بیدا دا بی بی رابعہ بصریہ دروازہ اڑا بیدا چوے کہتا خادم ورلا وی سدی وی چاروٹے روڑے وی روٹے اشما رسولی وی جنہ روٹے دی وی دا واپس کا دا روٹے زمان ندی دا زمان روٹے ندی تے جو واپس ہی ہو سا او خادم اللہ روٹے دا روٹے واپس ہو اگر اللہ سا وقت پس بیا دروازہ وڑا بیا وی سدی وی چاروٹے روڑے دا وی اشما رسولی وی جنہ وی زمان ندی واپس کا یوزل دعا دری زل روٹے رالا اشما رسولی وی نہری وی واپس کدا زمان دی ناغوین دا والاخر وی زار و قربان شمدنا روٹے وی لسا دا دری والا زل چه روٹے رتلینو لس روٹے باوی خو یو روٹے تے مازان دا باریخی وا تے ما پٹا کڑے وا نو بی بی رابعہ بصریہ ہوتا وی ما تا یقینو جزما رب قرآن کے سوی لی دی دا دروغ ندی رب میں فرمائی من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها اللہ فرمائی چاہیو نہیں کیوں کڑا اللہ وی داغے دلبا یو پا لسبانی داغے عدر نو ذکر کے بیا فیدہ داشوا اللہ سر بستا ربط و تعلق قائم شی زماید اللہ پا ذات قسمی ننچے مونگ سمرا پریشانی زمازوی زما خبر نمانی زما نوکر زما خبر نہ منی ولی نہ منی ذکر جو زدہ اللہ نہ منم زدہ اللہ نہ منم نو مخلوق زما نہ منی دا اللہ پر ذات دل قسم خورم کہ زما دا اللہ سر تعلق پیدا شو دا ٹول مخلوق با اللہ مالا مسخر کی دا زما خبر منی دا زما دا خبر مخالفت و مقابلہ نہ گئی تیمی کتاب کا دوئی یا صحابی دے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام دا فوج جرنیل لے یو زین اطلاع رہا ویلتا کہ کافرانو زان تیار کرے ہو مسلمانان بانے حملہ کئی دوی دوی بلا حملہ کئی زی جزو اور روان شو چکلا فوج صحابہ اور سریری سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دا کافرانو میدان دا پارا دا جہاد دا پارا دا اعلاء کلمت اللہ دا پارا دا اللہ دا پارا روان دے مخت سن راگے نو صحابہ تو یہ سبکو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی وی مونگ دا اللہ دا دین دا پارا دا اعلاء کلمت اللہ دا پارا جہاد تروتیو دا سین دا دا اللہ مخلوق دے وی رازے را پسے زمخی و تاثر را پسے سین بانے ور روان شو سین بانے روان دی دا سین دا پاسا مزلیو کا آگاڑا ووڑی دا چکلا ووڑی دا مرگرو نے تپوسو کا وی دا چاپ لوخ و لرگو پا سامان کی خو سکمی نشتا سکم خو ندی اللہ یو صحابی ہوتا وی مانا دا لرگی و پیالے دا ما پیو بس کری اگر آنا سین تا پرے ہوتے دا دا لرگی پیالے سین تا پرے ہوتے دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
راغه سین ته ودرېدا وې اے سینا پتا کې زما د مرګري پهله پرې وته دا پهله من خپل واپس کا یو زبردست چپراله دوی د سین په غاړه ولاړ چپراله او پهله په اوچ باندې پرې خو د سین واپس لاړ تبه عزت مندو په ذکر کې دا کمال دی ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکر الله ذکر کثیر سین په خبر رااله شیخ ادریس عبد الله پاک عمر کې برکات واچي اوس جاپان کې ایو ناشنا خبره کوله یو مولوی صاحب جمعې په ورځ باندې د بسم الله فضائل بیانو چې په بسم الله کې دا فضیلت دی او بسم الله کې دا طاقت دی او بسم الله کې دا کمال دی د باندې نه لره نه یو کس راغلی وکړه تاسو جوړ څوک د یو ځن څوک د بل ځن راغلی هغه چې وره لکه بسم الله کې وړه کمال او دا وړه عجیب کمال شو زما د کور د سینا غاړه او روزانه رانه کشته والا لشل بیلی او پوریوزم را پوریوزم منزل راځم بس اوس مولوی صاحب بسم الله کې کمال لې مده سین غاړه تاودره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ویل پسین ور روان شو بالکل د خپل تعلیم لمدن شو پسین باندې پوره وته بچ سین ته براغه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بویل او پسین باندې بر روان شو بعد دا کشته مشته او د خرچه خبره ختمه شو په بسم الله باندې پسین پوره وته را پوره وته یو ځل استاد جی ته استاد جی روټه مې درا کړی دا او ما سره بځي وی سید استاد جی ور روان شو چې ور روان شو د سین غاړه ته اشرف علي تنویر رحمت الله علیه ملفوظات کې دا خبره لیکلې ده د سین غاړه ته ور رسیدا نو استاد جی دا د سین غاړه سره بریکون راخ استاد جی وته استاد جی راځه کنه چې څنګه دي زار کارکې پسین باندې وو څنګه ورځو صبرګه کشته راشي وې کشته وشته ضرورت نشته وې هم د پسین ورځو وې هم د پسین ورځي وې نه زه لیوانه خو نه مې پسین باندې ځانو استاد جی تار ته ویلو د جمعې بیان کې تا خبره کړې وا چې په بسم الله کې دا طاقت دی چې پسین باندې ورځه پسین بدل لار درکې وې یاره ویلی مې خو زما به پوره یقین نشته استاد جی په الله کې دردا پرې دم امټه ونی وې یا لکه ورځې مې سین باندې مې وړي او استاد جی پرې دم نه یارېګم ما پسې راځه استاد جی امټه ونی استاد جی اوس پیرا کاږي او دې کم دې راکاږي سین باندې روان دي لاړه په سین باندې پورې وته نو تنویر سے وای کم انسان چې د الله رب رضا پکې وي او کم انسان کې الله سره تعلق وي زما د ټول تقریر خلاصه ده چې په ذکر باندې د الله په یادول باندې بس تا د الله سره تعلق پیدا شي قرآن پاک کې الله فرمایي وي زما بنده کته وی جزاء الله یادوما نو څوک اقیم الصلاة لذکری زما د یادولو لپاره مونږ وکړه ما یادې منځو کا او یا لار شکور کی جمعات کی قرآن پاک راوالا دا قرآن تلاوت شروع کا دا ستا ذکر دے پا دیبا تا سر زما تعلق جوڑی اس شکل تا سر زما تعلق جوڑ شی پا کسرت ذکر بانے تا سر زما تعلق جوڑ شی نبیہ بستا ما سر محبت